کام بخت می ولیده شیخ صاحب روان کوزړی په سر ده ورپسې شیخنای روانه ورپسې دا بے پدره چې راوړي دي دا درې څلور روان څوک په ډوډۍ دي او څوک په ګوډۍ شیخ صاحب خیر شه کور والا خپو کې بادو لک پبو میا صاحب ته الله دې دا غي چټای جاری کړی غاړ سندال تناسته ماته مولا صاحب راشه چې دم دې کم جارو پیوا کاڼې پیوا دا غي چټه جاری ده بیګاله صاحب اصل 200 روپے وګټ قوم پټه پړون دي په خبرګو کې نه لک خو سوچو لک خو سوچو چې زیارت لاندې پروت دی یا به په جهنم کې وي یا به په جنت کې وي نو داغه پاس شکرانه ته ضرورت کتل دام یاد دل شکرانه ورکه د خسړین وسه دی نو بجلیګر مولا د آدم علی السلام وسه دی چې پیغمبر دل همانم چره ورنکړه زه د آدم علی السلام وسه ما کني ها نو دا میا خدای کزه خیر زه د پیغمبر وسه او پیغمبرګو کې بدبخت قوم قانون وګوره پیغمبر خپل لور ته وایي چې بچیا که دنیا کې د عمل داسې کړو چې په قیامت کې خدای راونی وي یا قرآن راونی وي والله کدی ز خلاص کړې خپل لور ته وایي نو میا سے بتا سخلاص د بدبخت ولې در کې عقل نه راځي قبرونو او دیرو ته چې اسلام اجازت کړی دی چې تاسو ځئ پاغه راز ځان پوي نن ستا قبرونه یا د خزو ډیپوان دي یا د چرسیانو ډیپوان دي یا د بنګیانو ډیپوان یو به بشر چرسی پیدا کړی یا به کینولې دا به سترګې په چرسونو سری کړی وي او یو بل ته به وایي چې سوچا سید د سترګې سری استرګي په چرسونو سره سید چرسونه سره سید بنګونه سره اولاد د پیغمبر کدا سید د پیغمبر په زمانہ کې وي او د ځان تنوسه ویل او د پیغمبر په مخ کې د چرس کله د ته نوسه ویل زمونږ درېتا سړی راشي صاحب او خزوی الله تور جبه میار جبه تور ده زر څور کوي کینی تبا کی دوست چل قسمونه چې خو بدبخت مونږ کلی کې او زیارت ته تور فقیر ورته خزوی په تور فقیر مې دي قسمی چې دا کار داس په بابا صاحب مې دي قسمی چې دا کار داسې په کاکا صاحب خدای خودی قوم تاړو څخکاری هغه زړه خزا وا دوه کسه ولراله یادې زماو د دې سړی جګړه ده دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی نو ته مشره ښځه فیصله وکړه هغې ورته ویل ستاسو دواړو د خدای بیخو بس پخوا خو زمونږ په زمانه کې نه خدای او نه رسول خو یو شاه دوله او یو شاه منصور تاسو د نوې زمانې پکې خدای او رسول هم را پیدا شاه دوله او شاه منصور د هغې زمانه کې د دوو ملکانو نامې وي نو هغې به د کلي فیصلې کولې هغې چې خدای به دغې ته وایي خدا خلکو ته ډېر ښکاري ته ووایه چې د الله نه سیوا په بل هیچا قسم نه کي په جومات نه کیږي په زیارت نه کیږي تاسو وایئ په دې پاک سر مې دې قسم په دې بچو په سر مې دې قسم نه سیوا د دې نه چې زما دې د خدای په ذات قسم دې نه سیوا په بل شیانو قسم کیږي بعضې سړی راشي په دې قرآن مې دې قسم په قرآن هم قسم نه تاسو خیال کړه